Salmana, ته دلته کله راغلې؟ Hi, Salman. When did you get here? When did you get here? السلام علیکم اسده. زه خو تقریبا داسې یو ګنټه مخکې راغلی یم. Hi اسد. About 1 hour ago. Hi اسد. About 1 hour ago. که تاسو وایئ چې 1 hour ago د یو ساعت مخکې کوئ چې 10 minutes ago لس منټه مخکې. او ته دلته کله راغلی؟ And when did you get here? And when did you get here? مون خو تقریبا دلته 2-3 غنټې وشي چې دلته یو. We have been here for about 2 or 3 hours. We have been here for about 2 or 3 hours. آیا ته نصیر سره راغلی؟ Did you come with Nasir? Did you come with Nasir? یا هغه آلته دی. هغه نینی ټیبل خواته چې ولاړ دی. Yeah, he is over there by the table. Yeah, he is over there by the table. By the table, the table خوا کې د میز خوا کې ولاړ دی. او دغه ښځه څوک ده چې ورسره خبرې کوي؟ Who is that woman he is talking to? Who is that woman he is talking to? کومه یوه یادوي؟ هغه سره خو دوه ښځې خبرې کوي. Which one? There are 2 women talking to him. Which one? کوم یو یا کومه یوه؟ There are 2 women talking to him. هغه نرۍ شانتې ښځه څه ده؟ هغه سرې جامې چې اغوستې دي. The slim young woman wearing red dress. The slim young woman wearing red dress. Oh, هغه یادوي. هغه خو د ناصر ترور د زبیده. Oh, that is Nasir's aunt زبیده. خو دا خو ما کله دلته چیرته نه ده لیدلې. But I have never seen her before. But I have never seen her before. آیا هغه دلته په لومبي ځل راغلي؟ Has she come here for the first time? Has she come here for the first time? For the first time مطلب دی په لومبي ځل. نه د دې دا مطلب نه ده چې هغه تا وکتله په لومبي ځل هغه بیا دلته نه راځي. No, you saw her for the first time. د دې دا مطلب چې هغه تا په لومبي ځل وکتله. It doesn't mean that she doesn't visit. او کیدای شي یا maybe. او هغه هلک څوک دی؟ هغه جنریټر ته چې مخامخ ولاړ دی. And who is that guy in front of the generator? And who is that guy in front of the generator? Front of مطلب دی in front of مطلب دی مخامخ. ته هغه اوږد شان هلک دی هغه سره ویښتې چې دي. You mean the tall man with dark brown hair. او بالکل هغه لګیا دی جنریټر جوړوي. Yeah, exactly. He is fixing the generator. هو بالکل هغه لګیا دی جنریټر جوړوي. Yeah, exactly مطلب دی هو بالکل. He is fixing the generator. هغه د سیري ورور دی. That is Cyrus' brother. That is Cyrus' brother. هغه د سیري ورور. رښتیا وای؟ ما ته مخکې دا پته نه وه چې دا د سیري ورور ده. Really? I didn't know this before. Really مطلب دی رښتیا یا رښتیا وای. I didn't know this before. ما ته مخکې دا پته نه وه چې دا د سیري ورور ده. د دې دا مطلب دی چې ته چېرته هم نه ځې. This means you don't go anywhere. آیا ته حارث سره لیدلی دی؟ سره ملاقات دې کړی دی؟ Have you seen Harris yet? او هغه څه دی هغلته ولاړ دی که نه؟ Yes, he is right there. Yes, he is right there. ویښته دې ډېر بیکاره وړه کړي دي. ډېر بد ورسره ښکاري. He just got the worst haircut. He just got the worst haircut. دا ډېر بد ښکاري. It looks terrible. It looks terrible. زه خو داسې فکر نه کوم. زه خو وایم چې دغه ویښته چې دي د ده سره ښه ښکاري. Well, I don't think so. زه خو داسې فکر نه کوم.
زما په خیال دا د هغې سره ښه ښکاري، هغې سره مزه کوي. I think it suits him. یاره څه هم نشو ویلی. Can't say anything. یاره څه هم نشو ویلی. د دې ویډیو کتلو نه به تاسو وروسته د ملګرو سره خبرې او داسې نور ټاپک باندې به تاسو ډېر په ارزانه خبرې کولی شئ. د دې ویډیو کې ډېر انفارمیشن کیږي. د ورک شوي څیزونو وضاحت ورکول یا د هغې نه د هغې ورک شوي څیز پوښتنه کول. describing lost objects د دې مطلب دا دی چې د ورک شوي څیزونو وضاحت کول، د هغې څېړنه کول، د هغې پلټنه کول. لکه مثلا ته مسافر یې UK کې وي، USA کې، انګلینډ کې او داسې نورو ملکو کې چې هغه هلته انګلیسي خلک یوز کوي، انګلیسي ژبه نو ته به د دې په اړه ډېر په ارزانه معلومات کولی شي. describing lost objects. آیا ته ما سره مرسته کولی شي؟ آیا ته ما سره مدد کولی شي؟ Can you help me please؟ آیا ته ما سره مرسته یا مدد کولی شي؟ که چېرته تاسو د مرستې ضرورت لرئ نو تاسو ویلی شئ انګلیش نه Can you help me please؟ نو دغه ویډیو اختتام ته رسېږي. د دغې ویډیو بل پارټ به هم پورته کوو. که چېرته تاسو موافق وئ دغه ویډیو لایک کړئ، کمنټ کړئ. انشاءالله موږ به بله ویډیو هم په دغه ټاپک باندې جوړوو.